أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې ډېر مهربان همیشه مهربان دی. الحمد لله رب العالمين. ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي چې پالونکی د ټول عالم دی. الحمد لله. حمد دی صورت یو نوم دی صورت الحمد، مونږ پرون ذکر کړو. د دې حکمت ته وګوره او دې خبره کې سوچ وکړه چې د الله رب العزت دا عبادت دومره خوښ دی چې د قرآن ابتدا د دې نه کړې ده. د الله دا خوښه ده چې بنده دغه حمد او ثنا ووایي. نو د قرآن په اوله کې تا ته طریقه وښوه چې څنګه به د الله رب العزت حمد وایي، څنګه به د الله رب العزت ثنا بیانې. دا تا ته د اول سر نه وښوه. د الله رب العزت لوی نعمت په نعمتونو کې هغه دا دی چې موږ ته د دین او د دیندارۍ او د عبادت طریقه ښوولې ده. د دې قسمه آیتونو د نازلېدو نه مخکې انسان ته دا نه و پته چې دی به د خپل رب حمد او ثنا او شکر څنګه ادا کوي. نو الله رب العزت د قرآن ابتدا د دې نه وکړه. بعض نور صورتونه هم قرآن کې شته چې د هغې ابتدا د دې نه شوې ده. الحمد ګوره الف لام چې په عربۍ کې دې سره راغی معنی ده چې څومره اوچت صفات دي ټول پکې دننه رالو. څومره اوچت صفات چې دي د کمال صفات دي رب العالمین د هغې خاوند دی. هر اوچت صفت کامل صفت په الله رب العزت کې دی او هر عیب او نقصان نه الله رب العزت پاک دی. خو موږ داسې نشو ویلی چې هر اوچت صفت چې انسان کې هغه به د الله دپاره هم کمالي نه. لکه بعض خبرې په انسانانو کې د کمال دي خو هغه په نسبت د الله عیب دی. که انسان خوراک کوي دی روغ دی، اوبه څکي دی روغ دی، دا ښه صفت دی. واده کوي دی روغ دی، بچی کیږي دا ښه صفت دی. خو په نسبت د الله د عیب دی. الله خوراک ته ضرورت نه لري، څښاک ته ضرورت نه لري، واده ته ضرورت نه لري، بچي ته ضرورت نه لري، خوب پرې نه راځي، ستړی کیږي نه، هېرېږي ترې نه. دا د هغه دپاره کمال دی. خو که چېرته انسان دپاره داسې کې چې انسان نه اوده کیږي، انسان خوراک نه کوي، انسان اوبه نه څکي، انسان بچي نه کیږي، دا عیب دی، کمال نه دی. نو هر د کمال صفت هغه د الله رب العزت صفت دی. ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. موږ ولې دا خاص پکې وایو؟ ګوره لله اصل کې دا الله دی، لام ورسره لګېدی. دا لام ته په عربي کې وایي لام الاستحقاق. لام دې دپاره دی چې الله دپاره دا صفات خاص دي، بل چا دپاره نشي کېدی. دا کېدی نشي. یاد کوئ دا خبره، چېرته داسې مخلوق نشتی چې د هغه دپاره د ټول د کمال صفتونه وي. لازم به په ده کې څه نه څه نقصان وي، لازم به په ده کې څه نه څه کمزورتیا وي. یو الله دی، هغه یو خالق دی، یو رب دی چې د هغه دپاره ټول د کمال صفتونه دي. که موږ د یو چا ښه صفات بیانو که نه، څه صفات به وله بیان چې ده کې دا ښه صفت دی، ده کې دا ښه صفت دی. خو داسې نشو ویلی موږ د مخلوق دپاره چې څومره چې د کمال صفات دي هغه ټول په دې مخلوق کې دننه دي. دا موږ نشو ویلی. دا صرف د الله دپاره ویلی کېږي. الحمدلله ټول د کمال صفات. دا ټول موږ ولي دا ټول د څه ترجمه ده؟ دا د الحمد لله. موږ خاص د الله دپاره. دا خاص ټکی به کې د کوم ځای نه راغلی؟ دا اعلام د لاسه لله. نو ټول د کمال صفات خاص الله لره دي. الحمدلله.
بیا دا خبره یاده کوي د الله حمد په دوه قسمه دی. مونږ چې د الله د صفات بیانو که نه دا په دوه قسمه دي. د الله ثنا مونږ بیانو، د الله حمد بیانو. یو دا چې رب العالمین په مونږ باندې احسانات دي، مونږ له نعمتونه را کړي دي، مونږ سره یې ښېګړې کړي دي، ځکه مونږ د الله حمد او ثنا وایو. دویمه د الله حمد او ثنا که الله چاله څه ورکړي دي او که نه دي ورکړي، د رب العالمین ذات داسې دی چې د هغه دپاره به حمد او ثنا وي. د هغه ذات دومره د کمال دی چې ته به د هغه دپاره حمد او ثنا وي. داسې نعمتونه شته چې الله موږ له نه دي راکړي او په هغې کې هم د الله حکمت وي که نه. هر څه الله راکړي دي. ما پرون تاسو ته څه ویلي چې وده به یې هر څه الله راکړي دي، بیا هم موږ د الله حمد وایو، بیا هم موږ د الله ثنا وایو. ځکه چې موږ د الله حمد او ثنا په دې نه وایو یوازې چې الله موږ سره احسانات کړي دي، خو موږ د هغې د لاسه هم وایو، خو یوازې دغه نه، د رب العالمین ذات داسې دی، هغه رب داسې کمالاتو والا دی، که تا له څه درکړي دي او که څه نه یې درکړي خو ته به حمد او ثنا وایې. نو د الله حمد ویل دا په دوو طریقو سره شو. بیا ګوره د انسان چې کله موږ شکر ادا کوو، نو د انسان شکر موږ په دې ادا کوو ځکه چې موږ سره څه ښه وکړي نو موږ ورته شکریه ووایو. د رب العالمین شکر موږ ادا کوو که یو شی راله راکړی دی او که یو شی نه دی راکړی. ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې به کله سخته راله او داسې حالات به پرې رالو چې هغه د انسان نه خوښ، بیا به الحمدلله علی کل حال، بیا به الحمدلله. ګوره مخلوق چې کله موږ شکریه ادا کوو نو هغه موږ هله ادا کوو چې مخلوق موږ سره څه ښه وکړي، احسان یې را باندې، بیا موږ هغه ته شکریه وایو. رب العالمین که موږ له څه راکوي او که نه راکوي خو موږ د هغه شکریه ادا کوو، ځکه چې هغه څه چې نه راکوي هغه یو څو دي او څه چې راکړي دي چې زموږ ورته نظر نشتي هغه بې شماره دي. ورسره دا مسله یاده کوي د الله حمد او ثنا ویل، شکریه ادا کول، د الله شکر ادا کول دا خو عبادت دی، دا به لازم کي. خو دا یاده ساته مخلوق چې د سره ښه وکړي د هغه به هم شکر ادا کړي، دا هم عبادت دی. دا طریقه موږ ته شریعت ښوولی دی او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د الله شکر نه ادا کوي هغه کس چې هغه د مخلوق شکر نه ادا کوي. مخلوق چې د سره ښه وکړي شکر به ادا کوي. دغه شان یو حدیث کې راځي، ښه صحیح حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی من صنع الیکم معروفا فکافئوه. وی که چېرته څوک تاسو سره ښه وکړي نو بدله یې ورکوئ، یعنې بدله کې ورسره ښه کوئ. او که چېرته ستاسو وس نه رسي د هغه سره د ښو کولو نو دعاګانې ورله غواړئ، دا بیا بدله شوله د ښو کولو. نو دا طریقه موږ ته شریعت ښوولې ده او دا طریقه د دروند مسلمان اصیل مسلمان طریقه ده چې څوک د سره ښه وکړي ته به شکریه ادا کړې او بیا به کوشش کې د هغه سره د ښو کولو، او که وس دې نه رسي د هغه سره د ښو کولو نو په شیشه به د هغه دپاره دعاګانې غواړي. خو دا خبرې به نه کې چې زموږ نه به یې څه مطلب او موږ د دې لایق او لازم به یې کوي او د هغه نیکه به هم کوي او د هغه پلار به هم کوي. دا د هغه خلکو خبرې دي چې هغوی د دین نه دي خبر. بله مسله ورسره دا یاده ساتئ، د الله حمد او ثنا د هغه وخته پورې صحیح نه ویلې کېږي چې څو پورې د زړه د کومې نه د الله سره د محبت نه وي. اوس یو سړی په جوح باندې د الله حمد او ثنا وي او محبت یې ورسره نشته، دا څه حمد او ثنا شو؟ نو ته به حمد او ثنا وې سره د محمود سره د محبت نه. محمود هغه چا ته ویلی کېږي چا چې حمد ویلی کېږي، سره د دې نه چې ته به د الله رب العزت سره محبت ساتي، داسې محبت چې هغه به د زړه د کومې نه محبت وي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، انس بن مالک حدیث دی، امام احمد راوړی دی، امام مسلم هم راوړی، وایي کله چې بنده څه شی وخوري یا څه وڅکي
او پاغي پسې بیا د الله حمد ووایي رب العالمین د دې بنده نه راضي کېږي د الله د عبادت دومره خوښ دی دغه شان حدیث کې راځي والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله ویل یوازې د دې دومره اجر دی چې د قیامت په ورځ به تل د نیکیانو دې ځای سره ډکه شي د الله د عبادت دومره خوښ دی هر وخت د الله حمد او ثنا وایي او هر وخت د الله شکر ادا کوئ که هر قسمه حالات بلې دا چې زمونږ د الله سره ګوره داسې د بندګۍ څه عقد نه دی شوی چې که الله زمونږ ارمانونه پوره کول څه چې زمونږ زړه کېږي بس بیا به ترې مونږ راځي کوشش دا کوه او سوچ دا شروع کړه چې الله به زمونږ نه راځي او که نه به یې راځي مونږ ته په هر حال کې راځي په هر حال کې ته راځي او په هر حال کې د الله حمد او ثنا وایي چې د یو سړي بدن داسې شي که نه د ایوب علیه السلام قصه خو تاسو ته معلومه ده که 18 کاله بیمار او داسې بیمار و چې سخت امتحان پې الله راوسته په دغه امتحان کې هم هغه د الله شکر ادا کوه د الله حمد او ثنا به یې وي دا نه چې کله زه مالدار یم د الله شکر به ادا کوم بچي د الله شکر به ادا کوم ژوند مې برابري مزدوري بیا به شکر ادا کوم تجارت صحیح روان وي شکر ادا کوم ګینې نه دا بیا ستا د الله سره محبت نشتی کومه خبره چې اوس ما رک ساعت مخکې وکړه چې کله د الله سره محبت وکړه نه نو بیا به ته دې ته نه ګورې چې دا کم نعمت چې ته غواړې دی دله درکړی دی که نه یې دی درکړی خو ستا د هغه سره دومره محبت دی چې په هر حال کې ته د هغه شکر ادا کړې او په هر حال کې ته حمد او ثنا